ګرانو محترمو، تاسو ته هم وایم چې د مبرزو کړیو او رسنیو په غلطو او کاذبو تبلیغاتو باور مه کوئ او په بې اساسه منفي پروپاګنډو ځانونه مه تېرباسئ. لله الحمد، تاسې هر څه په سترګو خپله وینئ چې په هېواد کې امنیت تامین دی، د خلکو مال او عزت خوندي دی، د هېواد په کچه لوی اقتصادي پروژې په معیاري توګه روانې دي. ورځ تر بلې مو د هېواد سره سوداګریزې او ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې کېږي او د روښانه راتلونکي لپاره د ښه زیرو په تمه یو انشاءالله. دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. دا اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هېواد پر آبادي او د ملت پر سوکالۍ متمرکز دی.